مینه وظیفه کې مینه وشینده یا پښتنو دا به مو په کار راځي او مې یریږه دلته د ماکې نشته دا د پوري ژرندونه درزار راځي. بسم الله الرحمن الرحیم. مرګرو سلامونه نیکی هیلې احترامات مې ومنئ. ستاسو ورور روزمینی سبزیم پروګرام ادبي زغال کې څنګه چې تاسو ته پته ده چې په دې پروګرام کې موږ د ښه شاعرانو پسې ګرځو، د هغوی نه شعرونه ریکارډ کوو، تاسو ته په پښتنه مینه ډالۍ کوو. نو نن را سره لیکوال ملګري ټول دي، د هغې ټولو نه مو ریکارډینګ وکړو، به تاسو ته پښتنه مینه باندې ډالۍ کوو. خو راځئ چې نن انګار سوراوال صاحب وورو. دغه دوه شعرونه احساس بونیری صاحب ته ډالۍ چې اے کاکا بیخي د رښتیا ویلي دي، اے کاکا بیخي د رښتیا ویلي دي، عمر لپاره ښکلي دبار کوو. اے کاکا بیخي د رښتیا ویلي دي، عمر لپاره ښکلي دبار کوو. ګل چې صنوبر سره څه کړي وو دا کیسه به شپې لپاره انګار کو. او دغه د غزل دغه څو شعرونه چې ډېر زوړ غزل دی، هغه ته وایم چې ما لیدلې خپله جل دی ستاسو چم کې، زړونه رپي دا څه چل دی ستاسو چم کې. ما لیدلې خپله جل دی ستاسو چم کې، زړونه رپي دا څه چل دی ستاسو چم کې. او ستا د کلي چاپېرچل سپرلی سپرلی دی، هم ټپه ده هم غزل دی ستاسو چم کې. ستا د کلي چاپېرچل سپرلی سپرلی دی، هم ټپه ده هم غزل دی ستاسو چم کې. او ستا د زړه نه خدای خبر دی، د زړه سره زما زړه خو سل په سل دی ستاسو چم کې. ستا د زړه نه خدای خبر دی، د زړه سره زما زړه خو سل په سل دی ستاسو چم کې. وایم چې هر مازدیګر تا سره یو ځای وي، د خوړ غاړه شین کبل دی ستاسو چم کې. وایم چې هر مازدیګر تا سره یو ځای وي، د خوړ غاړه شین کبل دی ستاسو چم کې. او انګار کډه د سورا کلي وړي راشه، نن ولاړ خالي ګوګل دی ستاسو چم کې. او دغه د مینو صاحب فرمایش شو که دا غزل راته پوره شو چې بیا یې زما ځان چرته راوړی دی، نن هوا جانان چرته راوړی دی. بیا یې زما ځان چرته راوړی دی، نن هوا جانان چرته راوړی دی. او دا تڼی زما لمن کې نه وي، خو اوښکو مې ګریوان چرته راوړی دی. دا تڼی زما لمن کې نه وي، خو اوښکو مې ګریوان چرته راوړی دی. او سره غرمه یې تیره په اوبو کې کړه، خوړ ترې نه پیزوان چرته راوړی دی. سره غرمه یې تیره په اوبو کې کړه، خوړ ترې نه پیزوان چرته راوړی دی. او نن محفل انګاره مزه نه کوي، نن دې ربابوران چرته راوړی دی. ډېره خوږه ډېره پسته او ډېره ښه ورځ ده، تپوس یې خامخا کوم چې نن د څه ورځ ده. ډېره خوږه ډېره پسته او ډېره ښه ورځ ده، تپوس یې خامخا کوم چې نن د څه ورځ ده. او چې به په چورلنده هوا کې پاڼې والوتلې، تا به وې تختی د پیریانو د واده ورځ ده. چې به په چورلنده هوا کې پاڼې والوتلې، تا به وې تختی د پیریانو د واده ورځ ده. او نرې څادر مې په سره ټک کڼه غرمه اغوستی، د هر یو غم نه پکې پټ شومه کره ورځ ده. نرې څادر مې په سره ټک کڼه غرمه اغوستی، د هر یو غم نه پکې پټ شومه کره ورځ ده. ویلې درتلم خو ستا قسمتو سوزه نشم درتلی، ویلې درتلم خو ستا قسمتو سوزه نشم درتلی. وریځې ګرځي ویل انګار د بارانه ورځ ده. او دغه یو غزل به سره بل دغه کومه چې نه راله چلونه نه سنګار راځي، ماله ګرځېده چرته د ښار راځي. مینه وظیفه کوي مینه وشینده یا پښتنو دا به مو په کار راځي. مه یریږه دلته دماکې نشته، دا د پورې ژرندونه درزار راځي. سور سالو به ستا دپاره اخلمه، دا ځلې چې کلي ته ټوکمار راځي. سور سالو به ستا دپاره اخلمه، دا ځلې چې کلي ته ټوکمار راځي. او ما هم سوراوال انګار لیدلی دی، دلته کله کله په سکار راځي. او بل چېرته ووایم چې د مینې محبت مجلس ودان لرو روزانه، د مینې محبت مجلس ودان لرو روزانه. سپرلی لرو خواږه خواږه یاران لرو روزانه. د بدې ورځې خدای یم په امان باندې ساتلی، د مور پلار په دعا کې اطمینان لرو روزانه. د بدې ورځې
خدای یم په امان باندې ساتلې د مور پلار په دعا کې اطمینان لرو ورور جان او پښتون یم په اوږه که مې لاس دی در سره ځم خو په زور خو ګورې مونږ زړګی سندان لرو ورور جان پښتون یم په اوږه که مې لاس دی در سره ځم خو په زور خو ګورې مونږ زړګی سندان لرو ورور جانه دغه داسې دی چې مینه په څه ماته کو رنګ کلیوال نه ښکارېږي په تمام کلي کې د خاورو دیوال نه ښکارېږي مینه په څه ماته کو رنګ کلیوال نه ښکارېږي په تمام کلي کې د خاورو دیوال نه ښکارېږي او د ښار نشه د غرونو سر ته داسې وخته چې اوس د خلوص نښه په پورې چوپال نه ښکارېږي د ښار نشه د غرونو سر ته داسې وخته چې اوس د خلوص نښه په پورې چوپال نه ښکارېږي او دلته د فکر په ټالونو چرته زانګي خلک دلته د فکر په ټالونو چرته زانګي خلک په جذبو جوړ دلته په ونو کې ټال نه ښکارېږي د پیغلو زړونو کې هم زور هغسې پاتې نشه ګوتو کې اوس د چا ګل کړی رومال نه ښکارېږي د پیغلو زړونو کې هم زور هغسې پاتې نشو ګوتو کې اوس د چا ګل کړی رومال نه ښکارېږي او انګاره ځان ته چې سړی د ژوند شیشه ونیسي د پاتې ژوند نه مې په لاس کې مشال نه ښکارېږي ډېره مننه